نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی او ویلی یا رسول الله ما یو خوب لیدلې دي او خوب می داسې لیدلې دي چې زما د اثر کټ شوی دی کټ کیږي کټ شوی سر می لیدلې دي چې سر می پرې کړی شوی دی نبی کریم فضحک النبی صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام مسکی شو او وی فرمایل چې کله تاسو کې دیو کسرا فاذا لعب الشیطان احدکم چې کله تاسو کې یو کسر شیطان لوبي کوي نو هغه د اغا نه بیانوي عزیزان محترم 13 جمعه د خوب د حقیقت مبارکه تاسو ته د احادیث مبارکو او د قران پاک نا سلیکټر وضاحت شوو چې آیا دا خوبونه چې کوم مؤمنان ویني نو دغه خوبونو څخه حقیقت شتا او کنيشتا او دغه خوب بیانول پکار دی یا ندی پکار چاته بیانول پکار دی او چاہتا ندی پکار گورے عزیزان ابراہیم علیہ السلام والفرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو فرمائل یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو فرمایا یا بنیا اے زمازویا انی ارا فی المنام ما په خوب کې ولیدل انی اذبحک چې زتا ذبحکم یعنی حکم راته شوی دی فانظر ماذا ترى تو وګورا چې تاسو راایدا تاسو راایدا ګور د انبیاء کرام علیهم السلام خوب دا د وحی په اقسامو کې یو قسم دی د انبیاء کرام علیهم السلام خوبونه دا په حقیقت باندې مبني وي حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام د اعلان نبوت نو وړاندې بچ کم خوب ولیدوم اق شان تب کېدا څنګه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لیدلو چې څنګه به نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لیدو هم اق شان تبا کېدا چې څنګه به نبی علیه السلام لیدل نو اسماعیل علیہ السلام ورته فرمایي یا فتفعل ما تؤمر اے زما پلارا افعل ما تؤمر تاسو هغه کار وکي چې تاسو ته امر کړی شوی دی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زرد چې تاسو به ما ته صبر کوونکو نا بیا مو ابراهیم علیہ السلام ته فرمایل چې ما خوب لیدل دی ما ته خوب کې داسې خود لشي چې تاسو ذبح کوم اسماعیل علیہ السلام ته فرمایي یا ابا تفعل ما تؤمر اے زما پلارا تاسو هغه کار چې تاسو ته امر کړی شوی دی نو هغه کار تاسو وکړئ ګوره ابراهیم علیہ السلام هغه خوب بیانوي اسماعیل علیہ السلام ته فرمایي چې بالکل وکړئ ځکه چې تاسو دا خوب دا په حقیقت باندې مبني وي دا حقیقت دی دغه شانتا یوسف علیہ السلام بل والد محترم یعقوب علیہ السلام تو فرمائی کہ اے زما بابا انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام خپل پلار یعقوب علیہ السلام تو فرمایل عرض وکړه چې ما خوب ولید انی رأیت احد عشر کوكبا ما یول السور می اولیدل والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ می اولیدل رأیتهم لی ساجدین چاغه ما ته سجده کوونکی دي یعقوب علیہ السلام ته فرمایي یا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك حدیث میں تاسو آیت مبارک یا بنیا اے زمازویا لا تقصص رؤياك على اخوتك تدا خپل خوب دا خپل رونو ته م بیانوا فیکیدو لك کیدا اغي بستا په خلاف تدبیر جوړ کی
یعقوب علیہ السلام په تعبیر باندې پویو یوسف علیہ السلام ورته خپل خوب بیانوي هغه ورته فرمایي چې ای زویا لا تقصص رؤياك على اخوتك دا خپل خوب دې ګورونو ته بیان نکي ځکه کته بیان کنو فیکید لك کیدا هغه بستا په خلاف تدبیرونه جوړ کې دا غیتا م بیانوا دا هغه تعبیر هم راغی دغه شاته یوسف علی السلام چې کله په جیل تلاړ او بیا شاه مصر خوب ویني هغه ځاله او د خبره ده چې هغه کم خوب ویني او بیا وته یوسف علی السلام دغه تعبیر بیانوي مطلب می دا دی چې لکه دا خوبونه بعضی خوبونه دا حقیقت وی او بعضی خوبونه چې کوم دی هغه سوي هغه حقیقت نه وي د حقیقت عکس باندې وي دیو دنا دعا جهان سردار مبارک فرمای چې زمانہ پس نبوت او رسالت دا ختم دی یعنی همیشه لپاره نبوت او رسالت زمانہ پس ختم دی ځکه حضور علیہ السلام فرمای انا خاتم النبیین ذ خاتم النبیین هم زمانہ پس بل پیغمبر راتون کې شتنا بل پیغمبر شتنا انا خاتم النبیین ذ خاتم النبیین نو زمانہ پس رسالت او نبوت چې دا ختم دی الا المبشرات سوا دا مبشراتنا قالوا وما المبشرات صحابہ کرام از کہ اے اللہ محبوبہ دا مبشرات سے چیز دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایا کہ الرؤیا الصادقہ دا رښتینی خوبونه دي رښتینی خوبونه دي چې دا مبشرات دي دا خوش خبریان دي دا زیری دي دا مؤمنانو ترازی او نور چې د وحی سلسله دا ختمه ده دعا جهان سردار مبارک فرمای چې دا رښتیا خوبونه چې کوم دي نو دا د الله تعالی تر طرف نه دي او چې کوم بد خوبونه دي خطرناک خوبونه دي نو هغه د چا تر طرف نه دي والحلم من الشیطان والحلم من الشیطان حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل کہ الرؤیا الصالحہ من اللہ دا رشتنی خوبنا دا اللہ تعالی طرف ندی والحلم من الشیطان او دا احلام چکم دی گڑبڑ خوبنا دا شیطانی دی فاذا رأى احدکم ما يحب چکل تاسو کیو بندہ اگا خوب بھی نہیں اگا تخوخ ہوئی نو هغه خپل خوب دې نه ذکر کوي الا من يحب مگر هغه چاته د خپل خوب بیان کی چې څوک ورته محبوب وي چې تاسو کې کله څوک یو بندا خسته خوب ویني چې هغه ورته خوښ وي نو هغه خسته خوب دې هغه چاته بیان کی چې هغه کس ته خوښ وي واذا را ما يكره او چې کله بنده هغه خوب وویني چې هغه نه خوښ وي دتا نو فلا يحدث یو خدای بیانینا او فلیتعوذ بالله من شرها ومن شر الشیطان دې دې پناه وغواړي فلیتعوذ بالله من شرها ومن شر الشیطان دا بنده دې د شر د خوبنا او د شر د شیطان دې الله تعالی په مدد سره پناه وغواړي او ولیدخل ثلاثا دې دې چې کوم خپل ګس طرف ته درې کرته لاړې داس طریقے سره دلاره تو کی او ولا يحدث بها احدا فانها لن تضره او دغه خپل خوب دي چاته بیانې نه چې کمه لیدلې دي نه چې کم خطرناک خوب لیدلې دي نه خطرناک خوب دي چاته ذکر کوي نه او چې کله ویني نو بیا دې سو کی یو خفلیت فل صلاتن درې کرته دلاره تو کی کس طرف تا اول يستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دی اوای درې کرته دی دغه اوای او بل حدیث مبارک کې راځي خپل اړخ دی بدل خپل اړخ دی بدل کی چې په کوم اړخ باندې دی هغه اړخ دی بدل کی په بل اړخ باندې دی ورته کله بندا خطرناک خوب وي او چې کله خسته خوب ویني نو بیا هغه خسته خوب دی هغه چاته بیانې یو څوک ورته په خلکو کې محبوب دی
چې هغه ورله صحیح تعبیر ورکړي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس راغی او وی ویلی یا رسول الله ما یو خوب لیدلې دی او خوب می داسې لیدلې دی چې زما د اثر کټ شوی دی، کټ کیږي، کټ شوی سر می لیدلې دی چې سر می پرې کړی شوی دی. نبی کریم فضحک النبی صلی الله علیه وسلم، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مسکی شو او وی فرمایل چې کله تاسو کې د یو کس سره فاذا لعب الشیطان احدکم، چې کله تاسو کې یو کس سره شیطان لوبي کوي نو هغه د هغه نه بیانوي، هغه د بیانوي نه، دا خو تاسو شیطان یری. محمد ابن سیرین رحمت الله علیه فرمای چې دا خوبونه په درې قسمه باندې دي، یو خو مبشرات دي او بل چې کوم تخفیف الشیطان، شیطان يرول دي، او بل چې کوم دي هغه چې انسان کم نفسانی جذبات دي، بل داغي عکاسی کوي، بل هغه عکاسی کوي. دغه درې قسمه چې کوم دا خوبونه وي چې کوم د الله تعالی طرف نه وي هغه مبشرات دي، او چې کوم د يرون کی وي هغه څه شي دي، هغه د شیطان د طرف نه يرون کی خوبونه دي، هغه د بنده چاته بیانې نه. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ویل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې بکله د سحر موز ادا کو نو موږ طرف ته مخ راواړو او به فرمایل چې تاسو کې چا خوب لیدلې ده، ویل چې چا به خوب لیدلو هغه به نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام ته بیان کړ. نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام ورته دغه تعبیر بیان کړ. ویل یو ځل موږ ته نبی علیہ السلام ته شانته او فرمایل چې تاسو کې چا خوب لیدلې ده، نو موږ ویل چې نه موږ خو نه لیدلې. ویل نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام او فرمایل چې بیګاش په ما یو خوب لیدلې ده، یو دوه کسان رال زید ځان سره روان کوم ارض مقدس طرف ته، د یو کس په خوا باندې تیرېدنه او شولا، یو کس ناس دی او بل کس چې کوم دی هغه ولاړ دی، چې کوم کس ولاړ دی هغه سره د اوسپنې یو انګور دی، ولاسو کې د اوسپنې انګور دی، او دا کوم کس چې ناس دی نو د یو طرف ته جام راکاږي او وګده یو طرف ته راخورږي. هغه درد او تکلیف کی وی چې دی ولا دی بل طرف ته راته شي، دا بل طرف هم ولا په هغه طریقې سره چې کې راکاږي، چې واپس دې بیا راته ویږي دا بل طرف ټیک شوی وي. ول په دغه تکلیف کې دغه بنده لګیا دی او دا یو چې کې دا یو سره دا اوس په انبور دی هغه ولا په وختو کې اچولې دی. وای ما ته پوسو کو چې دا څه حالات دي، وی هغه راته ول چې مخ کې ځای چې مخ کې کله روان شو بیا بل یو کس مې ولید چې هغه قشان د پروت دی او بل یو کس هغه سره یو غټه ده، هغه رخلی په دې سر باندې ورل گزار ور کوي، هغه چې کوم اورګړي داغه د اثر چې کوم زخمی شي تکلیف کی شي، ول چې کله هغه اورګړي نو واپس بیا ولا هغه چې کله را رسیږي نو د اثر واپس بیا ټیک شي. دا نظاره مې وکړه، ما دا غیبانو ته پوښتنه کو چې دا څه معاملې ده، دا څه معاملې ده. وی اخیرا تو فرمان چې مخ کې لاړ شه، ول چې مخ کې روان شو یو داسې ورکوټه سورنګ پونته کې مې ولید، هغه د ورخاره شوم، هغه کې دنه چې کنه یو لوی سډیر انتهایی زیات مقدار سره اور دے دنه چې کوم هغه کولاو د خپل طرف نه چې کوم دا تنگ دی، البدی کور دے ناشنا قسم لمبی وخی او دې کې چې دا کم خلق دین او هغه دا اور شکل لمبی وای نو ځان سره به هر طرف تر وباسي، چې کله په هر طرف تر انیزیشن دا اور واپس بیا لاړ شي دا خلق د ځان سره واخلي، او خلق چې باقی کې کم دین هغه بس به حجاب نارینه زنانه پکې دي. وای ما تاسو کو چې دا سم معاملې ده، وی هغه ته او فرمایل چې مخ کې لاړ شه، ول چې مخ کې لاړلو بل یو صاحب می ولید هغه په نهر کې ولاړ دی او د نهر په غاړه باندې بل یو صاحب ولاړ دی، حکم کس په نهر کې دی هغه نهر د وینو زو هغه نهر دی ویني پکې بهيږي او بهر په د غاړه باندې چې کوم کس ولاړ دی دا هغه سره یو غټه د پلاس کې چې کله دا کس د نهر نه راوځي را بل چې کوم کس ولاړ دی ورته غټه خلیته ورواچي هغه چې کوم لاندې تیر شي، نو واپس دې بیا منځ د وبو تلاړ شي. ول دا معاملات کېدل، ول بیا زروان کوم مخ کې بوتم چې او خیال مې وکړو او خسته شین کیده یو خسته چمن دی باقي کې او خسته سره ناز دی او دا هغه سره چې ماشومان ته نګیر چا پیر دي، ماشومان ور سره ناز دي،
داغه نه پس دی او محل ته بوتلم هغه محل ډیر خسته محل دی ناشنا نعمتونه بکی دي بیا داغه نه پس بل محل ته بوتلم وای ما دي صاحبانو دواړو ته ویل چې تاسو څوک یې او زم کم طرف ته روان کړم دا حالات خو تعلق شانت بیان کوي کنه ویل اغیرات اول چې دا اولنې کس چې تا کوم یو ولید دا یو کس ناز او بل ورته ولاد په امبورت نه دا وختي راکاږي ول دا کذاب او دروغجن انسان دی چې د خپل دروغ په وجه باندې مسلمانانو کې افراطفری او فساد چې کیندي پیدا کوي چغل خور دی فسادی دی دا هغه کس دی او د دا عذاب قیامت پورې وي ځکه دا یو خبره یاد ساتئ چغل خور انسان چې کیندي کنه دا ګورډر ناخوخه انسان دی ښا او دې چغلې په وجه باندې د قبر عذاب او واقع کیږي حدیث د بخاری شریف کې راځي ابو هريره سے فرمایي مر النبي صلی الله علیه وسلم علی قبرین و یو دو قبرین باندې قبرونو باندې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تیر شو او وی فرمایي انهما لا يعذبان افضل صاحبان چې کوم دي په خپل قبرونو کې دوی ته عذاب دی دوارو صاحبانو ته په خپل قبرونو کې عذاب دی او هغه عذاب د غي په یو لوی وجه باندې نه یا خدا معنا لیکن دغه گناهونه لوی تصور کیږي نه یا دا معنا چې دا گناهونه داسې لوی نه دي چې دغه نه بچ کېدل ګران دي نو دا څه ډېر غټ گناهونه نه دي نو یو باغی کې چې اما احدهما فهو يسعى بالنميمه دي کی دا یو کس کوم ته په قبر کې عذاب دی نو د بچغلی کولا شیطانت وکاو د یو خبره بل تر رسول بل قبل در رسول مسلمانانو کې جنگ جګړه فسادونه او بدنظمیان چې کندي پیدا شي او و اما الاخر او دا دویم کس دی قبر کې ورته عذاب دی د بد تش متیاز رساس کو نه بیزان نه ساتو تش متیاز کې به احتیاطي کولا په دې وجه باندې دواړو قبرونو کې عذاب دی او د حدیث مبارک زال لوی تفصیل لشرا او د حضور علیه السلام د نظر مبارک کمال دا چې په قبرونو کې دننه حضور علیه السلام دا غي حالم اینی او بل چې په کوم وجه باندې غي باندې عذاب راغلی دی هغه عذاب هغه وجه هم نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام بیانې او بیا ازاله هم فرمایي ازاله څنګه کې یا حضور علیه السلام د قجری یو لخت راواغ صلی هغه کټ کلا چې مې په یو باندې کې خودله چې مې په بل باندې کې خودله او وی فرمایي سو پر دا لخت شنی وي دا به تسبیحات وي د دې په قبر په عذاب کې باس پکواله راځي یو خبره ته دا معلومه شولا چې رشن بوټي چې کوم دا تسبیحات وای او بل په هغه تسبیحات ویلو سره صاحب د قبر ته چې کوم عذاب کې هغه تفاقی کې کمه راضی او چې مسلمانان کوم ذکر او اذکار کې تلاوتونه کې خیرات صدقات کې او مسلمانانو پسې بخینو کا صاحب په قبر کې چې کوم په عذاب کې وي الله تعالی او تعالی د خاطر چې کوم عذاب کې پکواله راولي کنه راولي دا احادیث مبارک او ثابت خبره ده ایصال ثواب نو په دغه چغلې په وجه باندې ول دا یو صاحب چې دا اولید شنه وخت کې نه راکاږي پامبورونو باندې ول دا هغه کس دی چې د خلکو په منځ کې دروغ خوري او دا دویم کس ته اولید چې په دې سر باندې دا ګټه ورته راخلاصي کې او هغه سر چې زخمی کیږي او بیا ورته واپس بیا راخلاصي کې دا عذاب هم تر ورځې قیامت پورې ول دا هغه کس دی چې د قران پاک یاد کړی دی د قران پاک یاد کړی دی او قران پاک د ورځې چې کوي دا غي باندې عمل نه کوي او د شپې نه غفلت کوي نه تلاوت کوي نه به باندې عمل کوي نو دا هغه عامل قران هغه چې قران ذکر دی او حال د قشان دی چې قران پاک توجه نه ور کوي نه تلاوت کوي نه به باندې عمل کوي نو دا عذاب چې کوي هم د قشان د جاری وي او بل دا کوم خلک چې تا په دې سورنګ کې ولیدل دنه تنور دی تنور نما شکل دی اج لوی عذاب دی پکې او دغه هم به حجاب نارینه زنانه پکې ول دا هغه چې کم زناکار نارینه او زنانه دي دا غي د عذاب دی دا به تر د قیامت وردا جهان سردار مبارک فرمای دا یو خبره یاد ساتي اذا تن العبد خرج منه الايمان لکل انسان زنا کی ایمان دې نه اوسي وکانه فوق راسه كالظلة دا ایمان په سر باندې سوري په شکل باندې ولاړ فاذا خرج من ذلك العمل چې کله دا انسان د زنا نه فارغ شي نو بیا رجع الیه الايمان ایمان او واپس بیا راشي
شکل حالت د زنا کی وی بندا حضور علیہ السلام فرمایي اذا زنا العبد خرج منه الايمان ایمان دین اوزی وکانه فوق راسه كالظلة او دا ایمان په سر باندې د سوري بشانتوي فاذا خرج من ذلك العمل شکل دا عمل نه را واپس نو بیا ان اغینه فارغ شي نو بیا رجع الیه ایمان ایمان ورته بیا رجوع کی اوس کدا حالت کې چاته مرګ راشي الله رب کریم دې موږ امان راکړي ول دا کم خلک چې دا په دې کې ولیدل دا زناکار نارینه او زنانه او دا کم صاحب چې دا ولږي په نهر دا وینو کې ولاړ دی او بل کس چې کوم هغه دا غټه په ورولي او هغه په خلک ورزي او دا تکلیف کې دی ول دا هغه سودخور انسان دی چې کوم سودخور دی د سود نه منع کیږي او لکم صاحب چې تا په شنو باغونو کې ولید شینکۍ کې ولید او غیر چا پیرته ماشومان دي ولدا ابراهيم عليه السلام او دا یو محل چې دی ولید دا د مسلمانانو دی او دا بل محل چې دی ولید دا د شهدا دی او الزو جبرائیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام مونږ جبرائیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام یو دا خبره یاد ساتي بعضی خوبونه چې کوم دی حقیقت وي حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمای او دا بخاری شریف پر روایت کرا دی محبوب علیہ السلام فرمای من رآنی فی المنام فقد رآنی حضور علیہ السلام فرمای چې چا زه په خوب کې ولیدم فقد رآنی د انسان زه په حقیقت کې ولیدم فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی ځکه شیطان زما په شکل او صورت باندې راتلی نشي ګور شیطان چې ډیر لوی طاقت ورته الله تعالی ورکړی دی انسان په بدن کې د وینې په شان چې کیندي طاقت لري ګرځي دی شي بګي خو هغه شیطان هم حضور علیہ السلام فرمایي د په خوب کې زما شکل نشي جوړول ایو خبره بلم دا حدیث مبارک کی راضی عمدہ حدیث مبارک کی دو جہان سردار مبارک فرمائی ومن كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار چا چې را باندې قصدن عمدن دروغ ویلي وې دې ځان له جهنم کې په خپل باندې کنده خوښه یعنی مطلب دا چې چا حضور علیہ السلام لیدلې وي محبوب علیہ السلام لیدلې وي او حقیقت لیدلې دي او کله لیدلې نه وي او صرف د خلکو د همدردی د بارا خلکو همدردی حاصلولو د بارا خلکو دوکه کولو د بارا د خلکو د چې خپل شیخي او شوخي خودلو د بارا د قشانت وي دروغ وي په پیغمبر علیہ السلام باندې حضور علیہ السلام فرمایي دې ځان له جهنم کې خپل د کنده او که ویلی دم حضور علیہ السلام فرمای او ایمن رآنی فقد رأى الحق چا چې زه په خوب کې ولیدم هغه حقیقت کې زه ولیدم هغه حق سچ خوب لیدل دي هغه خوب چې کوم دی هغه رښتیا دی په دې باندې علما کرام ډېر خسته واقعات هم نقل کړي دي مولانا محمد زکریا صاحب فضائل دوری شریف کې په دې باندې یو ډېر خسته واقعات یو څو نقل کړي صرف تاسو ته یو خبره ذکر کوم علامہ سخاوی رحمت الله علیه په حواله سره غي ذکر کړی دا د صفحه نمبر 100 باندې ذکر کړی دا فرمایي چې دا ابو بکر بن مجاهد رحمت الله علیه فرمایي ابو بکر بن مجاهد رحمت الله علیه خپل درس او تدریس کې مشغول دي په دې دوران کې شبلی رحمت الله علیه راغی آیا بزرګ مجذوب الحال یو بزرګ راغی نو د ابو بکر بن مجاهد رحمت الله علیه چې خپل وخت عظیم شخصیت دے وی فقام الیہ اغا ورطا ادرید وقبل بین عینیہ اور دیوریزو پر ایمان باندی کل ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ تا چاہویل چا قربان دا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ چا دا بغداد خلق دا یو دیوانه تصور کئی او تاسو ورطا دمرا پروٹوکول او عزت ورک دوران درس کی تاسو دا غوی تا ادرید او تندی پا منز بانی کل کو وی اغي ورته فرمایل ابو بکر بن مجاهد رحمت الله علیه اغي ورته فرمایل چې ما هغه عمل وکړو چې ما کوم په خوب کې لیدلو چې پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام تشریف فرمایي شبلی رحمت الله علیه په دغه دوران کې راغی چې کله شبلی رحمت الله علیه راغی ما ولید چې پیغمبر پاک علیه الصلاۃ والسلام شبلی رحمت الله علیه ته ودرید او د دې ورځو په ایمان باندې خپل کو نو ما خوب کې دغه شان ته ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو شبلی رحمت الله علیه سره دومره مینه ساتي او حالانکه د بغداد خلق ته دیوانه وای دا دیوانه تصور کوي تاسو سره دومره مینه ساتي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایل دا شبلی رحمت الله علیه
چې کله موز ادا کی نو بیا داسې آیتونه مبارک وي دا آیتونه مبارک لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم دا آیتونه مبارک وي او ورپسې درې کرته چې صلی الله علیک یا محمد صلی الله علیک یا محمد صلی الله علیک یا محمد درې کرته وي په دې الفاظ سره درود شریف وایي دا ابوبکر بن مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې دا ما په خوب کې ولید او چې کله مې د شبلی رحمت الله علیه سره په بیداری کې ملاقات وشو حالت د بیداری کې مور سره ملاقات وشو نو ما دې تاسو کو چې ته مانځنه پس عمل کې ول اغیراتهم دق شان ذکر پر څنګه چې راته محبوب علیه السلام په خوب کې ذکر کړو څنګه چې راته محبوب علیه السلام خوب کې ذکر کړو دق شان ته چې کني راته اغیب حالت د بیداری کې بیان کړ چې دق شان ته عمل اوس وګورئ حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل عاشقانو درودونه چې کندي هغه رسیږي کنه اعمال خدای ټول امت پیش کیږي او بیا چې کوم عاشقان وي محبوب علیه السلام خپل عاشقان پیژني خپل امتیان پیژني د امتیانو درودونه حضور علیه السلام ته پیش کیږي چې کله پیش کیږي حضور علیه السلام فرمایي ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام تاسو کې هیڅ یو قسم داسې نه وي چې هغه ماته سلام وکړي مگر چې څوک ماته سلام کوي محبوب علیه السلام فرمایي الا رد الله علی روحی مگر الله تعالی ما تعالی خپل روح را توجه ما تعالی واپس کی حتی ارد علیه السلام تر دې چې هغه سلام کوونکې د سلام جواب ورکړي چې هر څوک سلام کوي که هر ځنم چې کوي محبوب علیه السلام فرمایي چې زه ورته سلام جواب ورکوم رب کریم دې زموږ استاد دنیا او آخرت خسته کی او حقیقی معرفت الله تعالی زموږ استاد نصیب او ګرځي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیه امین الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین الہ العالمین زموږ تقصیرات معاف کی او گناهونه باندې مضاعف قلم راکا کی کم تذکرہ د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام د حدیث نو او کله یا الله قبول منظور وګرځول کی زموږ خوبونه په حقیقی معنی کې الله صحیح خوبونه وګرځول کی هر قسمه غلط خوبونه نه غلط تعبیرونه نه اوسات لیکي دنیا او آخرت خاصو فرمایله کی کامل مسلمانی نصیب کې ملک پاکستان کې الله خاص امن احکام را وستل کی مسلمان دا سختی الله په نرمۍ باندې بدل او فرمایله کی مسلمانانو الله حامی او ناصر شي کوم ځایونه کې مسلمانان د کفار او لاس تکلیف کې دی الله نجات ورته نصیب کی مسلمانان د مسلمانانو نه په تکلیف کې دی الله د امن او سکون ژوندۍ نصیب او ګرځول کی الہ العالمین څوک مسلمانانو خلاف سازشونه کوي سازشونه ناکام او ګرځول کی مسلمانانو اتفاق اتحاد نصیب او ګرځول کی حاضر دوستانو کو څوک بیماران الہ العالمین شفا کامل عاجله ورته نصیب کی چا کورونو کی بیماری شفا کامل عاجله ټول نصیب او ګرځول کی موږ سلیم بھائی بیمار داغي تم دعا کی الہ العالمین صحت نصیب او ګرځول کی تکلیفونه پر راحت باندې بدل فرمایله کی څومره بیماران چې د امت دی الہ العالمین ټول کو شفا کامل عاجله نصیب کی څومره مشران کشران وفات شي الله ټول مغفرت کامل نصیب او ګرځول کی څو قرضداران د دنیا او د آخرت د قرضونو اخلاص کی الله خیر او اسباب خیر او عافیت اسباب برابر فرمایله اون د هر قسم دشمنو فتنو فسادونو بغضونو حسدونو په خپل حفظ او امان کې اوساته لګي دنیا او آخرت هم خاصه کې حرمین شریفان او حاضرین په خپل انکبار بار نصیب او ګرځول کې اخر خادمون بالایمان کې اخر کې کلمه نصیب کې لا اله الا الله